د ډیورن کرښې نه د اغزن تار نړولو په سر بیا د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ شخړه راپورته شوې. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په اے اف جی پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. اے اف جی پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس درسره چینل سبسکرایب کړئ. پر ډیورن کرښه د اغزن تار لګولو په سر د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ یو وارې بیا شخړه رامنځته شوې او طالبانو د بلوچستان ایالت په چاغي ضلع کې د پولې نه د دغه اغزن تار ګټارې نړولې دي. افغان طالبانو په پاکستان تور لګولی چې دغه ګټارې په افغان خاوره کې لګولې دي، خو تر اوسه د پاکستان حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید ویلي وو چې پاکستان به په پوله د اغزن تار لګولو پروژه طالبانو سره په ګډه د جوړجاړي په فضا کې سرته رسوي. په ټولنیزو رسنیو د ډیورن کرښې نه د طالبانو لخوا د اغزن تار په ټولولو او کټالو ړنګولو تاوده بحثونه روان دي او چېرته که طالبانو د عمل د افغانستان د خپلواکۍ دپاره مهم ګرځول کیږي، نو هلته ځینې فعالین شکونه کوي چې طالبان غواړي له دې لارې افغانانو کې خپل محبوبیت سیوا کړي، خو نور دوی د پاکستان د ګټو لپاره کار کوي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.